د فیبروری 14مه چې په نړۍ کې د میانانو د ورځې په نوم نومول شوې او د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم خلک نمانځي. په دې ورځ د نړۍ عاشقان له همدې ورځې په ګډې خپلې رشتې پسې نورې هم غښتلي کوي او یا ځینې کسان پکې نورو ته د مینې وړاندیز کوي. افغانستان چې د لسیزو جګړو ځپلی هیواد دی او خلک یې اسلامي مقدساتو او ټولنیزو دودونو ته په درناوي ګڼ محدودیتونه پالي او د میانانو د ورځې د نمانځنې په تړاو هم یوه خوله نه دي. د ډیرو په باور چې د میانانو ورځ دې د خوشحالۍ د یوې ورځې په توګه ونمانځل شي او خلکو ته دې له دې لارې پیغام ورکړل شي چې له نورو سره د مینې او خواخوږۍ ژوند ترسره کړي. دا خو د خوشبختۍ ورځ ده، د مینې ورځ ده. مینه خو مینه لوی خبر نشته، موږ خدای سره مینه لرو او دا مینه باید همیشه موږ تاسو مخکې اوسو او ډېر خوشحالۍ ورځ ده او خدای نن دا ایله کوم همیشه د ځوانان زاړه متاسه وطنداران ټول په اندازه مینه صلح او خوشبختی کې ژوند وکړي. روز خوشبختی روز عاشقان را برای تمام عاشقای دنیا تبریک میگم. خوشبختانه که امسال بهتر از هر سال روز عاشقان تجلیل میشه و این یک فعال نیک است برای افغانای ما و شما، چرا که روز به روز جوانای ما مدرن شده میرن و روز اظهار است و به همه مردم عاشق افغانستان تبریک میگم. امروز روز عاشقان است. در این کوچه گلفروشی مردم ها آمدن و تجلیل میکنن روز عاشقان. اینجا سرزمین اسلام است، سرزمین مسلمان هاست، این سرزمین شهدا است، این سرزمین دوستای خداست، اولیای کرام است. ما عشق خدا را میدانیم، عشق رسول الله را میدانیم، عشق قرآن را میدانیم که به دین، به آیین، به مذهب ما عقیدتمند باشیم، ارادتمند باشیم، قلب و دل ما به طرف خدا باشه. و این کسایی که امروز این گپا را چیزای نو است ایره ما چیز به نظر ما چیز صحیح نمیه. چرا اخوا د میانانو د ورځې د راتګ په پار ګل پلورونکي وایي چې په کابل او هیواد کې د وروستیو ناامنیو پیښو دا ځل د دې ورځې نمانځنه د تیرو کالونو په پرتله کمرنګه کړې چې د دوی په وینا د نورو کالونو په پرتله یې دا ځل د ګلونو اخیستونکي کم او د تیرو کالونو په څیر نه دي. کاربار خوب نیست، کم است، کار مزه نیست، کاربار کم است. مخاط بیروبار زیاد است، موتر زیاد است، بچهای گدایگرا زیاد است، کاربار کم است. کاربار آرامی باشه، هرچی که وطن آرام باشه کاربار خوب است. هرچی که مردم آرام باشه، مردم خوش باشه کاربار است. در هر کار میترس کسب ما خدا خوشی، مردم خوش باشه، مردم آرام باشه، مردم کاربار است. در این کاربار مردم خوش نباشه، مردم جگرخون باشه، گله چی میکنه کس. سالای پارسال خوب بود. هر کال د نړۍ په ډیر شمېر هیوادونو کې د فیبروری میاشتې 14مه نیټه د والنټاین یا میانانو ورځ نمانځل کیږي. د دغې ورځې نمانځنه د یونان په زوړ تاریخ کې ریښې لري. د والنټاین په هکله ډېرې کیسې شتون لري چې ویل کیږي والنټاین یو عیسوي راهب و او له عاشقانو سره د مرستې کولو په تور ووژل شو.